رحمت العالمین د زخمی زړونو دوای څومره دې چې ستایم له هغه نه نور بالای څومره دې چې ستایم له هغه نه نور بالای رحمت العالمین د صحابیاتو د ژوند پلوشې درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د صحابیاتو د ژوند د پلوشو و خپرونو ته یو هم انتها نشتا ستا چې کوم اوصاف دي د موسی او د عیسی نشتا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د صحابیاتو د ژوند پلوشې. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې به تاسو ته انشاءالله د څو صحابیاتو رضی الله عنهن په هکله معلومات درکړو. په هغو کې لومړنۍ حضرت ساره رضی الله تعالی عنها. نوم یې ساره د عمر بن صیفی بن هاشم خدمتګاره او چې هغه مدینې ته راغله نو په مدینه کې یو ځای او بل ځای وګرځېدله څو د لهو لعب دپاره یو ځای پیدا کړي سندرې ووایي او په دې توګه څه پیدا کړي او په هغې باندې خپل ژوند تیر کړي. مګر هغه پر دې نه پوهېدله چې اسلام د مدینې ځمکه له عبسیاتو او له لهویاتو څخه پاکه کړې ده او ټول منکرات او بد څیزونه یې له منځه وړي دي. بیا هغې د ځان سره فکر وکړه چې د سبا په وخت نبوي مسجد ته ورشي او د الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وویني او له هغه څخه د جامې او د کالیو غوښتنه وکړي څنګه چې نور خلک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غوښتنه کوي او رسول الله ورکوي. بیا چې د سبا ورځ د رمضان د میاشتې اوله ورځ وه نو د مسجد په لور روانه شوه او په لاره کې د چا پروا نه کوله او نه چا ورته څه وویل. او چې بیا مسجد ته ورسېدله نو ویني چې ځینې کسان لمونځ کوي او ځینې نور د الله رب العزت د کلام تلاوت کوي. بیا یې ولید چې په مسجد کې یو سړی ناست دی او خلک ورڅخه چاپیره ناست دي او ورباندې د هیبت او درنښت جامه پرته ده. نو سارې باندې هیبت راغی چې دی هماغه پیغمبر دی چې د هغه له ښکاره کېدلو څخه خبره شوې وه. نو الهي پیغمبر ته نږدې راغله او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یې د خپل حاجت په غوښتلو شوه. نو الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې د څه امکان و هغه یې سارې ته ورکړل او هغې په دغه وخت کې د خپل اسلام منلو اعلان وکړ او د شهادت حقه کلمه یې وویله. الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه وخت د خپلو اصحابو سره په خبرو کې و چې مکې مکرمې ته په قریشو باندې په داسې حالت کې ورننوځي چې قریش د هیڅ څه نه خبر هم نه وي، یعنې رسول الله مکې ته یو ناڅاپه ننوځي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې دعا کوله: اللهم خذ العیون والاخبار عن قریش حتى نبغتها في بلادها اللهم خذ على اسماعهم وابصارهم فلا يرون الا بغتة ولا يسمعون بنا الا فجأة. ای الله د قریشو جاسوسان او خبرونه بند کړي څو موږ یو ناڅاپه د هغو هیواد ته ورشو او هغوی راگیر کړو. ای الله د هغوی غوږونه او سترګې بندې کړه څو هغوی موږ ونه ویني مګر یو ناڅاپه او نه زموږ په باب څه واوري مګر یو ناڅاپه. نو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په مهاجرو صحابو کې یو صحابي و په نامه د حاطب بن ابي بلتعه. کله چې هغه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دې تصمیم نه خبر شه نو خط یې ولیکه
د قریشو لپاره او دا یې پکې ولیکل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تصمیم لري چې یو ناڅاپه په تاسو باندې مکې ته راشي او دا خط یې سارې ته ورکړ او سارې ته یې دا وویلې چې دا خط به د ځان سره پټ ساتي چاته به یې نه ورکوي خو الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر شو الله خبر کړ نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام علی زبیر او مقداد بن اسود ساری پسې ولیږل او هغوی ته ویلې لاړ شئ څو چې تاسې روضې خاخ ته ورسیږئ نو هلته پر اوښ باندې یوه کجاوه او په کجاوه کې یوه ښځه ده او د هغې سره یو لیک دی نو تاسو هغه لیک ورڅخه واخلئ نو حضرت علی کرم الله وجهو فرمایي چې موږ پر اسونو باندې په جلفي سره روان شو او چې موږ هغې ښځې ته ورسېدلو نو هغې ته مو وویل لیک را وباسه هغې ښځې سارې موږ ته ویلې چې ما سره لیک نشته حضرت علی کرم الله وجهو فرمایي چې موږ ورته ویلې ته به خامخا لیک وباسې او که نه نو جامې به درڅخه وباسو لتخرجن الکتاب او لنلقین الصیاب حضرت علی کرم الله وجهو فرمایي چې بیا هغې لیک د خپلو کوڅیو څخه راوویست نو موږ هغه لیک الهي پیغمبر ته راوړ او په لیک کې داسې لیکل شوي ول من حاتب بن ابي بلتعه الى اناس من المشركين من اهل مكة يخبرهم ببعض امر رسول الله صلى الله عليه وسلم د حاتب د ابي بلتعه د زوی لخوا د مکې قریشو خلکو ته او په لیک کې د الهي پیغمبر د راتللو په باب یې یو څه لیکلي ول نو الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاتب خپل ځان ته وغوښت او رسول الله ورته ویلي یا حاتب ما هذا ای حاتبه دا څه دي اوس حاتب ورته څه وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تعجل علی إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې یا حاتب ما هذا هغه ورته څه وایي ای د الله رسوله ته پر ما باندې جلتي مه کوه زه په قریشو کې یو پیوسته شوی سړی یم او زه د هغو په شان چې هغوی دي نه یم او څوک چې له مهاجرینو څخه دلته تا سره دي دوی په مکه کې خپلوي لري او په خپلوي سره خپل اهل او خپل مالونه ساتي او چې ما داسې نسبي څوک نه درلود چې په هغه سره خپلوان وساتم نو ما داسې کار وکه او دا ما د کفر او مرتد کېدلو له مخې نه دی کړي او نه دا چې ما اسلام پریښی او کفر مې غوره کړی نو الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی لقد صدقکم بېشکه ده تاسې ته رښتیا خبره وکړه د حاتب مطلب دا و چې هلته زه څوک نه لرم خپلوان چې هغه زما اهل و عیال او زما کورنۍ وساتي نو ما وغوښتل چې په دغه خط باندې هغوی ما سره نیکي وکړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څه وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعني اضرب عنق هذا المنافق هغه ورته وایي ای د الله رسوله ما پرېږده چې د دې منافق سر زه کټ کړم غاړه ورته پرې کړم خو الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته څه وایي انه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم رواه البخاري الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي بېشکه هغه بدر کې حاضر شوی و او ته څه پوهیږي چې الله رب العزت د بدر خلکو ته کتلی وي او بیا یې ویلی وي څه چې تاسې غواړئ هغه وکړئ ما تاسو ته بښنه کړې ده نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حاتب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه په نیت باندې پوه شه چې دا د کفر او د نفاق د وجې نه نه دی کړی دا کار د دې وجې نه نه دی کړی چې حاتب د دین نه ګرځېدلی وي او مرتد شوی وي بلکې دا یې د دې لپاره کړی چې قریشو باندې څه احسان وکړي او د هغې وجې نه قریش د دې کورنۍ او د دې خپلوان وساتي بیا د الله رب العزت د کلام دا آیتونه نازل شول یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء
تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. الله رب العزت سوایی ای مؤمنانو، تاسې زما دښمنان او خپل دښمنان دوستان منیسئ، ځکه کفار د الله رب العزت دښمنان دي، هغه د مسلمانانو هم دښمنان دي. نو الله رب العزت دا وایي چې یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، د خپل دښمنان او زما دښمنان په دوستی سره منیسئ. اما نن ورځ مسلمانانو د الله رب العزت دا خبره هیره کړې، په داسې حال کې چې تاسې دوی ته د دوستی په سبب خبرونه لیږئ، حال دا چې په تحقیق د هغه سیز په سبب چې له حقه تاسې ته راغلي هغه کافران شوي دي، یعنې کومه قرآن چې په محمد رسول الله باندې نازل شوی دوی په هغه باندې کافران شوي دي. او دوی داسې کافران دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله رسول دی او تاسې له مکې څخه وباسي، چې تاسې پر الله چې ستاسې رب دی ایمان راوړی، یعنې جرم هم دا دی چې ایمان هم راوړی. که تاسې زما په لاره کې جهاد او زما د رضا غوښتلو لپاره وتلي یئ، دوی په دوستي منیسئ چې دوی ته د دوستي په سبب پټې خبرې لیږئ. او زه پر هغه څه چې ښکاره کوئ او پر هغه څه چې پټوئ ښه عالم یم، او څوک چې له تاسې دا کار وکړي نو په تحقیق سمه لار یې ورکه کړه. نو ځکه حاطب بن ابي بلتعه فرمایي وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الاسلام فقال رسول الله لقد صدقكم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حاطب بن ابي بلتعه خبره مني، او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه پرېږدي چې د هغه سر ووهي او سر یې ورته کټ کړي. نو الله رب العزت دا آیتونه نازل کوي چې بیا لپاره دا کار تاسو مه کوئ. نو بیا ساره چې کله مکې مکرمې ته لاړه، هغه د اسلام نه واوښتله، بیرته مرتده شوه او د الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیکی او ښېګڼې هیرې کړې. او بیا چې الهي پیغمبر د هجرت په 8 کال مکې ته د ایمان د لښکر سره فاتح ننوت، او د ځینو کسانو یې اگر که د کعبې پر پردو ځوړند وي د وژلو امر وکړ. ځینې کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم وښودل که هغو ځان د کعبې د پردو نه هم ځوړند کړی وي تاسو هغه ووژنئ. او دغو کسانو مسلمانان ډیر اذیت کړي ول، او د هغو له جملې څخه یوه ساره وه، تر ډیره یې خپل ځان پټ ساتلی و. ولې کله چې په سارې باندې پراخه ځمکه تنګه شوه نو الهي پیغمبر ته راغله او له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د خپلې ناپوهي عفو وغوښتله، او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته عفو او بخشش وکړه. نو آیا محمد رسول الله د ټولو عالمیانو دپاره رحمت نه دی بلکې دی، او الله د هغه په باب ویلی دی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نو ساره مسلمانه شوه او چې کله مړه کېدله په اسلام باندې مړه شوه. الله رب العزت دې هغې ته بښنه وکړي او الله دې جنت د هغې ځای وګرځوي. نور به واورو قدرمنو اوریدونکو، خو د یوې دمې نه کوم صفت دې یاد کړم د یوه هم انتها نشته، ستا چې کوم اوصاف دې د موسی او د عیسی نشته. کوم صفت دې یاد کړم د یوه هم انتها نشته، ستا چې کوم اوصاف دې د موسی او د عیسی نشته. ټولو کمالاتو کې حبیبه یک تنهایی، څومره دې چې ستایم له هغه نه نور بالای، څومره دې چې ستایم له هغه نه نور بالای. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. او دویمه حضرت قطیله بنت نظر رضی الله تعالی عنها، نوم یې قطیله، پلار یې نظر بن حارس، او د عربو یوه ښه او تکړه شاعره وه، او بیا په خاصه توګه په مرثیه ویلو کې د شهرت د مقام لرونکې وه، او شعر یې ډیر قوي او د فصاحت په مقام کې و، او د بېساري ذکاوت او د جذبونکې ښکلا خاونده وه. وكانت تتمتع بذكاء نادر وجمال ساحر أخاذ.
نو قتیله بنت نظر د بېساري ذکاوت او د جذبونکې ښکلا خاونده وه. پلار نظر خپل ځان د الهي پیغمبر خورا بد دښمن ګرځولی و او هغه تل مسلمانانو ته په اذیت او ضرر رسولو کې هڅانده و او د هغه دښمني ته یې خپل ځان وقف کړی و او د اسلام سره د دښمني او جنګېدلو سوګند کړی و. څه وخت چې د بدر ورځ شوه نو د مشرکانو د لښکر سره ووت او د اسلام او مسلمانانو په مقابل کې پر خپل کفر او کینې ډیر ټینګښت ښوده. دا یې غوښتل چې د مسلمانانو او د اسلام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې وجنګیږي. په بدر کې د مسلمانانو لږ لښکر د مشرکانو د ډیر لښکر سره مخامخ شه. لومړی د قریشو له لښکر څخه 3 تنه عتبه بن ربیعه، ورور یې شیبه او د عتبه زوی ولید میدان ته د مقابلې دپاره ووتل او د مسلمانانو لخوا سید الشهدا حمزه بن عبدالمطلب، علي بن ابي طالب او عبیده بن حارس د هغو مقابلې ته ووتل. نو حمزه خپل مقابل شیبه او علي خپل مقابل ولید ووژل او هر څه چې عبیده و هغه د خپل مقابل عتبه سره په جنګ کې شو او دواړه په دوو ګزارونو سره زخمیان او ټپیان شول او دواړه پر ځمکه باندې پریوتل. بیا حمزه او علي دواړه پر عتبه باندې سخته کړه او عتبه له ژوند څخه سترګې پټې کړې. بیا حمزه او علي دواړه عبیده واخیست او د اسلامي لښکر خواته یوړ او عبیده یې په مقابل کې یوه پښه له لاسه ورکړې وه. نو الله تعالی فتح او نصرت د مسلمانانو او ناکامی او ذلت د کافرانو په برخه کړ. د بدر په ورځ مسلمانانو 80 تنه مشرکان ووژل او 80 تنه ژوندي بندیان ونیول او په بندیانو کې یو عقبه بن ابي معیط او بل یې نظر بن حارس و. بیا الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم عاصم بن ثابت ته امر وکړه چې عقبه بن ابي معیط ووژني. نو عاصم د الهی پیغمبر په امر عقبه ووژنه او بیا چې الهی پیغمبر صفرا ته چې بدر ته نږدې ورسید نو بیا یې حضرت علي کرم الله وجهو ته امر وکړه چې ته نظر ووژنه. دا نظر د قتیلې پلار دی. نو د نظر وژل کېدل د الاصیل په سیمه کې چې مدینې ته نږدې و هلته وشو. حضرت علي کرم الله وجهو هلته دا ووژه. نو بیا چې قتیله د خپل پلار نظر له وژل کېدلو خبره شوه نو د طواف په وخت کې الهي پیغمبر ته نږدې ورغله او د هغه څادر یې راښکوده تر دې چې اوږه یې لوڅه او په شعر ویلو شوه چې ځینې بیتونه یې دا دي: امحمد ولا انت نجل نجیبة من قومها والفحل فحل معرق. ای محمده خامخا ته نجیب تنی له قوم خپل او ځوان یې اصیل ځوان. ما کان ذرک لو مننت وربما من الفطا وهو المغیض المحنق. تا ته څه ضرر نه و که تا احسان کړی وی، کیدای شي چې ځوان احسان وکړي او هغه غصناک وي. فالنظر اقرب من اصبت وسیلة واحقهم ان کان عطف یعتق. نو نظر د وسیلې له مخې تا ته ډیر نږدې و او د هغو ډیر مستحق و که آزادېدلی وی. لو كنت قابل فدیة لفضیته باعز ما یفدی به من تنفق. که تا فدیه قبلولی نو ما به یې فدیه در کړې وی په هغه خورا ښه څه چې فدیه کې وي هغه به ما تا ته در کړي وی خو خپل پلار به مې له مرګه خلاص کړی وی. کله چې الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قتیلې وینا واورېدله نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژړا شو او بیا یې ویل: لو بلغني شعرها قبل ان اقتله ما قتلته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چیرې د هغې شعر مخکې له دې چې هغه ووژنم ما ته رسېدلی وی نو ما به هغه نه وی وژلی، یعنې د دې پلار به ما نه وی وژلی، د مرګ نه به مې خلاص کړی وی. بیا د دې نه وروسته قتیلې د الهي پیغمبر په ستایلو کې قصیده ویلې ده چې د هغې لومړی بیت دا دی: الواهب الالفه لا یبغي بها بدلا الا الها ومعروفا بما استنع. بخونکی د زرو پرې عوض نه غواړي مګر الله او نیکی په هغه چې ورکړي دي، مګر الله او نیکی په هغه چې ورکړي. بیا هغې لږ څه وروسته اسلام قبول که او په اسلام کې تر دې درجې ورسېدله
چې د نبوي احادیثو له روایت کوونکو څخه وګرځېدله او بیا د هجرت په 20 کال شو نو د مرګ بلونکي ته یې لبیک ویلې سترګې د دنیا نه پټې کړې الله رب العزت د جنت د هغې ځای وګرځوي. نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه په دې هیله چې د صحابیاتو رضی الله تعالی عنهن سیرت په خلاصو غږونو واورئ او په خپل ژوند کې د هغو نه پوره ګټه پورته کړئ. نو تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. رحمت العالمین د زخمی زړونو دوایې څومره دې چې ستایم له هغه نه نور بالایې څومره دې چې ستایم له هغه نه نور بالایې داسې الفاظ نشته چې زه تا ورباندې وستایم څنګه چې حسن ویلي مجبور یم هاسې ووایم څنګه چې حسن ویلي مجبور یم هاسې ووایم څنګه چې ستا خوښه د خدای هغسې پیدا یې څومره دې چې ستایم له هغه نه نور بالایې څومره دې چې ستایم له هغه نه نور بالایې رحمت العالمین د زخمی زړونو دوایې څومره دې چې ستایم له هغه نه نور بالایې څومره دې چې ستایم له هغه نه نور بالایې داسې راته ښکاري چې کټمټ د زړګي سر مې نوری هم بشری عجیبا غندی دلبر می نوری هم بشری عجیبا غندی دلبر می سمظهر دلویو قدرتونو د الله څومره دې چې ستایم له هغه نه نور بالایې څومره دې چې ستایم له هغه نه نور بالایې رحمت العالمین د زخمی زړونو دوایې څومره دې چې ستایم له هغه نه نور بالایې څومره دې چې ستایم له هغه نه نور بالایې تا نه بجام غواړم حبیبا په محشر باندې تا نه بجام غواړم حبیبا په محشر باندې هلته به حبیبا ته د هر چا تمنا یې څومره دې چې ستایم له هغه نه نور بالایې څومره دې چې ستایم له هغه نه نور بالایې رحمت العالمین د زخمی زړونو دوایې څومره دې چې ستایم له هغه نه نور بالایې څومره دې چې ستایم له هغه نه نور بالایې وایي ایوبي دا څو الفاظ ما ویلي دي دا زما طاقت وکنستا او سافر ښکلی دی دا زما طاقت وکنستا او سافر ښکلی دی لنډه بای وایم نزیبا او نزیبایې څومره دې چې ستایم له هغه نه نور بالایې څومره دې چې ستایم له هغه نه نور بالایې رحمت العالمین د زخمی زړونو دوایې څومره دې چې ستایم له هغه نه نور بالایې څومره دې چې ستایم له هغه نه نور بالایې رحمت العالمین د زخمی زړونو دوایې څومره دې چې ستایم له هغه نه نور بالایې څومره دې چې